أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دی آیتونو کې الله رب العالمین د جنگ متعلق اصول ذکر کړي. اولنې اصل او خبر الله رب العالمین دا ذکر کړي چې د دشمن په مقابله کې اسباب وسایل او اسلحه چې څومره مروج اسلحه وي نو هغه تاسو ځان سره تیار ساتئ. دا د تقوا خلاف هم نه ده او دا د توکل خلاف هم نه ده. اسلام ظاهره خبره د په دوو ذرایعو سره هغه په معاشره کې خور شوی دی. یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کردار او اخلاق، او دویم طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهاد فی سبیل الله. دا څلور هغه بنیادی ذرایع دي چې په دې باندې اسلام موته ته رسیدلی دی. اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکړ د کردار او اخلاق دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 24 غنټې موجود و. د دې په بنیاد باندې ډېرو خلکو اسلام قبول کړی دی. خو د دې دریو اسبابو په وجه د دې باوجود اگر چې ډېرو خلکو اسلام نه قبلو او د اسلام په لاره کې رکاوټونه پیدا کول، نو د هغې مخنیوی بیا الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ذکر کړی چې د تلوار په ذریعه باندې او د جهاد فی سبیل الله په ذریعه باندې به دا کې. او اسلام دا تعلیم ورکړ دی چې د دعوت دپاره هره طریقه هغه مروجه ته اختیارول شي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې چې مونږ ګورو څومره مروجه طریقې چې وي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کړي دي. که د میډیا مرکزی سینټرو نو په هغې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکړی دی چې عربو کې به څه واقع وشوه نو صفا چوټۍ ته به راغونډ شو، اول ته به خبرې اترې کېدې. هلته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول خلک راجمع کړی دی او دعوت یې ورته ورکړی دی. دغه شان میلو ته تللی، بازارونو ته تللی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خلکو بس انفرادي تللی دی، اجتماعي طور باندې تللی دی. بیت الله کې هم د خلکو د دعوت کار کړی دی او دغه شان خلکو ته د روټۍ او د اکرام په ذریعه باندې هم خلک را بللی دي. بیا خلکو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تلوار په ذریعه باندې هم تبلیغ کړی دی او د الله رب العالمین دین ورته رسولی دی. نو د اسلام دا بنیادی تعلیم دی چې د دشمن په مقابله کې به مسلمان دی همیشه مضبوط وي. وسایل د ژوند او اسلحه د دفاع چې څومره ده نو هغه به د استعمالي، په هغې باندې به د ځان پوهه کوي او د هغې تیاری چې دی نو هغه به کوي. په هغه زمانه کې د جنگ درې غټې ذرایع وي. یو رمې وه چې هغه غشي ویشتلو، نشانه بازي وه. د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب ورکړ دی، باقاعده په دې کې حصه اخیستې ده او صحابه کرام به په دې باندې تیزول چې دا تاسو خامخا زده کوئ. دغه شان دویم چې دی نو هغه د مقابلې کیفیتو د منډې وهلو، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم کړي دي، صحابه کرام هم په دې باندې ټرین کړي دي. دریم غټې اسلحې وي لکه منجنیق، په هغه ټایم کې د دې زمانې ته ویلی شي دا یو توپ و، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کړی دی. نو په هغه وخت کې زمینی جنگونه توري او د تلوار او د غشو په ذریعه باندې به جنگونه کېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا استعمال کړي دي. په خپله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رخصتېده نو په کور کې د خوراک څښاک څه نه و، خو په دیوال باندې تلوارونه او توري چې دی نو هغه ځوړندې پرتې وي. د غیر مسلمو تاریخ چې ته ګورې نو هغه وایي چې مونږ د دفاع پوزیشن هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هغه زده کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل رزق باندې دفاعي پوزیشن هغه مقدم کړی دی او د دفاع دپاره اسباب چې دی نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کړي دي. د دې فایدې به څه وي؟ نو فایدې به یو دا وي چې یو خو به مسلمانان مطمئن ژوند تېرئ، دویم دا چې دشمن به په مسلمان باندې په زړور کېدی نشي، په دشمن باندې په مسلمان باندې به حمله نشي کولی،
او دریم دار چې کله د مقابلې کیفیت راشي یا مسلمانانو ته د مدد او د نصرت وخت راشي نو په هغه ټایم کې به دا اسلحه د دشمن په خلاف باندې هغه استعمالیږي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین فرمایي چې د دې اسلحې په ذریعہ باندې د الله رب العالمین دشمن لبم یره ورکې، ستا چې کوم دشمن دی هغه لبم یره ورکې. او څه خلک داسې موجود دي چې هغه ستاسو په منځ کې دي چې هغه منافقین دي، هغه هم چې کله تاسو خپل ځان مضبوطوئ نو هغوی باندې هم یره راشي، هغوی ته خپل پته ولګي چې یاره زمونږ مستقبل په خطره کې پریوځي او په مسلمانانو باندې مونږ غالب کېدی نه شو. دغه جهاد د تیاری دپاره چې څومره تاسو څه خرج کوئ نو د هغې به پوره بدله الله رب العالمین تاسو له درکړي، په تاسو به څه قسمه ظلم نه کیږي. که دا خلق تیار شي د صلح دپاره خپلې وزرې ښکته کړي نو لهذا تم ورته وزر ښکته که صلح ورسره وکړه او په الله رب العالمین باندې بروسه کوه، یقینا الله رب العالمین اوریدونکی او پوهه ذات دی. که چېرې دوی غواړي چې دوی ستا سره دوکه وکړي د صلح په اړ کې نو یقینا الله رب العالمین ستا دپاره کافي ذات دی، الله رب العالمین به ستا مدد کوي. الله رب العالمین هغه ذات دی چې ستا مدد او نصرت یې کړی دی په خپل تایید سره او په خپل مدد کولو سره یې ته مضبوط کړی او د مؤمنانو په ذریعه باندې ستا مدد کړی دی. هغه مؤمنانو په زړونو کې الله رب العالمین محبت اچولی دی، تعلیب ویلی کېږي چې زړه د زړه سره وګنډلی شي. نو د مؤمنانو زړونه هم الله رب العالمین په یو بل کې پیوست کړي دي. که چېرې تا په دې ځمکه کې چې دا څومره صدي که دا تا خرج کړی وی خو د دغه مؤمنانو په زړونو کې به تا هغه شان محبت نه وی پیدا کړی څرنګه چې محبت الله رب العالمین پیدا کړی. ځکه د عربو معاشره هغه داسې انتها ته رسېدلې وه چې په هغې کې دا امکانات بالکل موجود نه و چې اوس او خزرج دا به هم چېرته را یوځای شي او دا دواړه به بیا را یوځای شي او مهاجرینو ته به ځای ورکړي او بیا به دا درې واړه را یوځای شي، د ټولو عربو سره به جنگ په سر باندې واخلي او بیا به دا درې واړه اندروني جنگ هم کوي د منافقانو سره او بیروني جنگ چې دی نو هغه هم د کفارو او د مشرکانو سره کوي. نو په دې زړونو کې محبت اچول، د زړونو نرمول دا الله رب العالمین کړي دي او الله رب العالمین د دې زړونه یو بل ته مایله کړي دي. یقینا الله رب العالمین غالب ذات دی او حکمت والا ذات دی. او ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا دپاره الله رب العالمین کافي دی او هغه مؤمنان چې ستا اتباع کړ د هغه ستا دپاره کافي دي او الله رب العالمین به د دوی په ذریعه باندې تا ته غلبه درکړي. واعدوا لهم او تیار که د دې کافرانو دپاره مستطاعتم څومره چې ستاسو وس او طاقت وي من قوت د طاقت نه، څومره طاقت چې تاسو ځان سره راجمع کولی شي دومره طاقت تاسو راجمع کړئ. ومن رباط الخیل د تړلو د اسونو نه، اسونه چې دی نو دا د جهاد یو بنیادي آله او ذریعه وه. ترهبون به عدو الله چې تاسو به یاروئ په دې سره د الله رب العالمین دشمنان، وعدوکم او خپل دشمنان به هم یاروئ. وآخرین من دونهم او نور هغه خلق دي چې هغه د الله رب العالمین د ښکاره دشمنانو او ستاسو د ښکاره دشمنانو نه علاوه دي. په ظاهره باندې د دوستۍ دعوه کوي چې هغه منافقان دي خو په حقیقت کې هغه هم ستاسو دشمنان دي. لا تعلمونهم تاسو یې پیژنئ نه خو الله یعلمهم الله رب العالمین یې پیژني. وما تنفقوا من شیء او څه چې تاسو خرج کوئ د څه څیز نه فی سبیل الله په لاره د الله رب العالمین کې یوفى الیکم نو پوره به درکولی کېږي تاسو ته د هغې بدله. وانتم لا تظلمون او په تاسو به هېڅ قسمه ظلم نه کېږي. وان جنحوا للسلم که چېرې دوی وزرې ښکته کړي د صلح دپاره او راټیټ شي تیار شي د صلح دپاره فجنح لها نو ته ورته وزر ښکته که لاس ورته ښکته که صلح ورسره وکړه. وتوکل علی الله او بروسه کوه په الله رب العالمین باندې. انه یقینا شاندار چې الله رب العالمین هو السمیع العلیم هغه کامل اوریدونکی ذات دی او پوهه ذات دی. و ای یریدو که چېرې دا صلح کوونکې اراده لري ان یخدعوک چې دوکه وکړي ستا سره نو فان حسبک الله یقینا الله رب العالمین ستا دپاره کافي دی. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی ایدک بنصره چې ستا تایید یې کړ دی په خپل مدد سره. د تایید هم مدد ته ویلی کېږي او نصرت هم مدد ته ویلی کېږي. مطلب دا دی چې الله رب العالمین ته په خپل قدرتي او په غیبي مدد باندې الله رب العالمین ته مضبوط کړی.
وبالمؤمنین او د مؤمنانو په ذریعه ته مضبوط کړي. مؤمنانو ته چې ته ګوري د هغوی جذبې ته، د هغوی شوق ته، د هغوی محبت ته، د هغوی اطاعت ته ګوري، نو ستا زړه ته الله رب العالمین تسلي ورکړي. چې د انسان سره وفادار ملګري وي نو انسان اسې چې دی نو هغه ځان ته ډېر زیات خوشحاله وي او الله رب العالمین د هغه زړه ته اطمینان ورکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه چې د انبیاء کرامو انتخاب کیږي دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره الله رب العالمین د صحابه کرامو انتخاب هم کړی. په سورې حجرات کې الله رب العالمین د هغې تفصیلي تذکره کړ. داسې صحابه کرام هغه ورله الله رب العالمین ورکړي چې معاشره د هغې د تصور پیش کولو نه عاجزه ده. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ او الله رب العالمین محبت پیدا کو د دوی په زړونو کې. لو انفقت کچریتا خرج کړی وې ما هغه څه فی الارض جمیعا چې په ځمکه کې دي ټول په ټول دې خرج کړی وې او د دې مسلمانانو د را یوځای کولو کوشش دې کړی وې نو ما الفت بین قلوبهم نو تا به هېڅ چرې محبت نه وې اچولی د دوی په زړونو کې. ولکن الله الف بینهم لیکن الله رب العالمین دی چې د دوی په زړونو کې محبت واچو او د دوی زړونه یو بل ته مایله کړو. د بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا زړونه د ټول انسانانو زړونه دا د الله رب العالمین په لاس کې دي او دا داسې دی لکه د یو انسان زړه چې وي او الله رب العالمین چې کم طرف ته غواړي نو هغه طرف ته یې اړی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا کوله چې یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا علی دینک چې الله رب العالمین د زړونو اړونکې ذاته زمون دا زړه واړی خپل دین طرف ته په خپل دین باندې زمون دا زړونه ثابت قدم پاتې کړي. زړه دا د انسان په واک کې نه وي او نه د انسان په اختیار کې وي تر څو پورې چې د الله رب العالمین مدد په دې کې شامل حال نه وي. انه یقینا شاندار چې الله رب العالمین عزیز غالب ذات دی بغیر د اصلحین هغه الله رب العالمین دیوله شکست ورکولی شي. حکیم په دې کې د الله رب العالمین حکمت دی چې وسایل او اسباب د ژوند به تاسو هم استعمالوئ هغوی به هم استعمالوئ. یا ایها النبی ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حسبک الله کافی دی الله رب العالمین ستا دپاره. ومن اتبعک من المؤمنین او هغه څوک چې تابعداري کړ ده د مؤمنانو نه هغه هم ستا دپاره کافي دي او الله رب العالمین د هغوی مددګار دی او دغه مؤمنان الله رب العالمین ستا مددګار ګرځول دي. واعدوا لهم او تیار که د دوی دپاره مستطاعتم څومره چې ستاسو طاقت وي من قوت د قوت او د طاقت نه ومن رباط الخیل او د تړلو د اسونو نه ترهبون به عدو الله چې په دې سره یروئ تاسو دشمنان د الله رب العالمین وعدوکم خپل دشمنان و آخرین من دونهم او علاوه نور خلق چې هغه د دې دواړو نه علاوه دي د الله رب العالمین سره مخکاره دشمني نه کوي ستا سره مخکاره دشمني نه کوي په ظاهر باندې دعوه د محبت لري خو په حقیقت کې دشمنان دي چې هغه منافقان دي. لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ الله یعلمهم الله رب العالمین پیژني. وما تنفقوا من شيء او سچ خرج کوي تاسو د سسنا فی سبیل الله په لار د الله رب العالمین کې یوفى الیکم پوره بدر کولای کیږي تاسو ته داغه بدلا وانتم لا تظلمون پتا سو به اس قسم ظلم نه کیږي. وان جنحوا للسلم کچری دیو تیار شي صلح د پاره فجنح لها نو تم وزرخ کته که د صلح د پاره تم تیار شه د صلح د پاره وتوکل علی الله بروسه ساته په الله رب العالمین باندې. انه یقینا شاندار چې الله رب العالمین هو السمیع العلیم کامل اوریدونکی او پوهه ذات دی. و یریدو که جریدو اراده لري ان یخدعو که چې دیو دوکو کې ستا سره فان حسبک الله نو یقینا کافي دی الله رب العالمین ستا دپاره. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی ایدک بنصره چې تی مضبوط کړی په خپل مدد سره په خپل نصرت سره وبالمؤمنین او د مؤمنانو په ذریعه باندې. والف بین قلوبهم او محبت اچول دی د دې مسلمانانو مؤمنانو په زړونو کې. لو انفقت کچریتا خرج کړی وې ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول په ټول یعنی د ځمکې ټول وسایل د استعمال کړی وې ما الفت بین قلوبهم نو تا به داسې مینه او محبت د دوی په زړونو کې نه وی پیدا کړی څرنګه چې اوس دا مینه محبت د دوی په زړونو کې موجود دی. ولکن الله لیکن الله رب العالمین دی الف بینهم چې د دوی په زړونو کې محبت پیدا کو. انه یقینا شاندار چې الله رب العالمین عزیز غالب ذات دی وسایل او اسباب ته محتاج نه دی. حکیم